دا یو ورور سوال کړی دی چې ما استادانې به وړي په ګاډي کې استادانې به مې په ګاډي کې وړي نو کله چې دا چوټي راشي یا چوټیانې راشي دوه نیمې میاشتې د هغې هغه پیسې زما نه نیمې کټ کړي چې دوه نیمو میاشتو تنخواه نیمه به تالي او زما او د هغوی سره څه اتفاق نه دی شوی زما او د هغوی سره په دې خبره اتفاق نه و شوی چې د دې چوټیانو پیسې به راکوي که نه به راکوي خو په عرف کې دا ده یعنې عامه طریقه دا ده چې د دې پیسې ورکړی کېږي نو دوی چې زما نه دا پیسې کټ کړي دي دې باره کې شریعت څه وایي الجواب اولنۍ مسله استادان یې وړه سکولونو ته او مدرسو ته او یونیورسټیانو ته دا جایز دي چې کله په دې کې دوه شرطونه وي اولنی شرط دا دی چې په دومره مسافه کې به وړي چې هغه به د سفر مسافه نه وي ځکه چې حدیث کې راځي چې کومې ښځې په الله باندې او په آخرت باندې ایماني نو هغه به سفر نه کوي مګر د خپل محرم سره نو دا به مسافه به داسې نه چې سفر ته پکې وړي ښار کې دننه وړي سکول ته مدرسې ته یونیورسټۍ ته هېڅ خبره نه خو چې دومره بهر ته ځي چې هغې نه سفر جوړېږي نو بیا د هغې دپاره څه شرط دی بیا به لازم دې سره محرم وي دویم شرط دا دی که دننه وي او مسافه د سفر نه وي چې دا ډریور او دا ښځه یوازې کېږي نه چې دا ډریور او ښځه یوازې کېږي نه او دا چې دوه ښځې کافي ده چې دوه ښځې او ډریور یې بیا صحیح ده خو یوه ښځه او ډریور دا به پکې نه وي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله مو ښځه پردۍ ښځه د سړي سره یو ځای شي نو درېیمې شیطاني چې دا دوه شرطونه پکې یي په دې باندې عمل یي نو بیا د استادانو وړه راوړه داسې دي جایز دي خو د دوو خبرو ته پکې سوچ پکار دی بیا راځو دې مسلې له چې د چوټیانو پیسې دا ورور ووي زما نه نیمې کټ کړي اولنۍ خبره دا ده که چېرته اتفاق شوی چې پیسې به نیمې درکوو نو بیا خو په اتفاق باندې به ولاړې که اتفاق شوی چې نه به یې درکوو بیا به یې نه درکوي که اتفاق شوی چې پوره به یې درکوو بیا دې پوره غوښتی شي خو اتفاقه پورې خبره ده خو اتفاق خو نه دی شوی نو اوس څه وکړو چې اتفاق نه دی شوی نو بیا به عرف ته واپس کېږي عرف څه ته وایي د خلکو څه طریقه دې ته عرف وایي بیا به عرف ته واپس کېږي نو که چېرته عرف کې دا یي چې داسې ډریور له تنخواه پوره ورکوي د چوټیانو هم نو بیا دی غوښتی شي دا تنخواه که چېرته عرف کې داسې او که نه وي نو بیا به قشن کېږي وجه دا ده چې یو قاعده ده فقهي قاعده ده وی المعروف عرفا کالمشروط شرطا په عرف کې چې یو کار معروفي او خلک یې کوي دا داسې دی لکه دا شرط چې تړلی شوی چې په خلکو کې یو کار معروفي نو دا داسې دی لکه دا چې شرط تړلی شوی او ځکه بعض علما وایي الثابت بالعرف کالثابت بالنص عرف سره چې یو خبره ثابته شي لکه دا چې په نص کې ثابته شوي نو دې ورور ته موږ دا وایو که اتفاق شوی خو صحیح خبره شوه اتفاق خو واضحه ده که اتفاق نه شوی نو بیا به څه ته کته غواړي بیا به عرف ته کته غواړي والله اعلم